اسلام آباد کې بیړنی حالت اعلان شو. د دولتي ودانیو امنیت پوځ ته سپارل شوی دی. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کې د پخواني لومړي وزیر عمران خان د پلویانو له احتجاج او لاریون وروسته د ښار اساسو سیمو کې بیړنی حالت اعلان شوی او پاکستان پوځ د دولتي ودانیو امنیت نیولو لپاره ورغوښتل شوی دی. عمران خان 2 ورځې وړاندې اعلان کړی و چې پلویان به د پلازمین اسلام آباد پر لور لاریون کوي، خو حکومت هغه مهال ویلي و چې هیڅ چاته به د ګډوډۍ اجازه ورنه کړي. د حکومت له دې خبرداري سره د چهارشنبې ماښام د تحریک انصاف ګوند زرګونه زره پلویان پلازمین اسلام آباد ته ورسېدل او په تاوتریخوالي لاس پورې کړ. په خپله د عمران خان قافله هم د اسلام آباد ډي چوک سیمې ته رسېدلې ده او ټاکل شوي چې پر هماغه ځای د نوموړي د پلویانو پر لت پیل شي. پر خواله رسنیو خپره شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار بېلابېلو برخو کې موټرو او ودانیو ته اور اچول شوی او ځینې سیمو کې د امنیتي کسانو او لاریونوالو ترمنځ اخ و ډب هم شوی دی. د اسلام آباد پولیسو ویلي لاریونوالو سره نښتو کې د پولیسو او رینجر ځواک ځینې کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي چې تاوتریخوالي کې یو شمېر احتجاج کوونکي هم ژوبل دي، خو تر اوسه د چا د وژل کېدو خبر نشته. پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې هیڅ چاته به اجازه نه ورکول کیږي چې د پلازمینې ریډ زون سیمې ته داخل شي. دا د ښار اساسه سیمه بلل کیږي او پر دولتي ودانیو سربیره د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفارتونه هم پکې دي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.